شروع کوم په نام د الله چې بخښونکی مهربان دی. السلام علیکم زما خوږو قدرمنو، زه اسرار فطرت تاسو ته مخاطب یم. مینوالو، ستاسو دپاره مې یو نوی پروګرام راوړی دی. زما درد زما غزل کې تاسو ته هرکلی ویم. مینوالو، موږ شعر غونډ ته راغلي او د شعر غونډ هر چاته پته ده او هر څوک یې پیژني دا داسې کلی دی، داسې معروف کلی دی چې دې پسې یو قسم جوړه شوي یوسف خان او شیربانو. نو داسې وایي په تاریخ کې چې شیربانو د شیرغونډ کلي یوسف خان د تولندۍ. بهرحال حقیقت او غیر حقیقت دغه سره زمونږ څه کار نشته دی، خو معروف کلی دی، دغه کړمار دی. نو مینوالو، دلته محمد احسان صاحب سره مونږ ناسي، د هغه نه به شعرونه مورو او مینوالو تاسو به ترې خوندونه ملئ. نو په دې خپل پروګرام کې موږ ورته هرکلی وایو. نو محمد احسان صاحب تا ته موږ په دې خپل پروګرام کې هر کله راشي، ته به مینوالو ته څه ډالۍ کې موږ خو داسې اورېدلي دي چې تا شاعري کړې ده، خو دومره خبره مینوالو چې لا تر اوسه پورې احسان بابا لا نه چا په مشاعره کې لیدلی دی او نه چا داسې په نورو پروګرامونو کې لیدلی دی او ښکلي شعرونه دي، مزیدار شعرونه دي. نو مینوالو، نن هغه ما راوستی دی او تاسو ته مې مخې ته کېنولی دی. نو احسان صاحب، زه تا ته په دې خپل پروګرام کې هرکلی ویم، هر کله راشي ته به مینوالو ته څه ډالۍ کې؟ زه به ته یو روبایي راکړم او یو به ته غزل ووایم چې د نه بلي زما هغې میدان ته، هسې منه څه د خلکو ګوتې ځان ته، په سپک کار او سپکه خوله سړی سپکېږي، د بڼې په شان به ښکاري هر انسان ته. ته چې بل ته ګوته نسي هسې پوه شه، که سوچ وکړې نو څلور دې راځي ځان ته. په غیرت کې د سر لاړ شي فکر نشته، په پښتو کې خو به تن نسي تاوان ته. او جي اخیری د غیرې چې په ریشا وی نه اخسانه خفه کېږي، هسې نه چې لاس دې واچوي ګریوان ته. ښه نو دته به زه اوس غزل ووایم تاسو دې پسې چې په لمسه د غمازو مې اشنا په کاڼو ولي، لا خلق خو مې ځکه د دنیا په کاڼو ولي. ما خپل لکه وی پوه به شي انسان له خطا شته دی، پوهېږي په ښه په عکس مې بیا په کاڼو ولي، دا خلق خو مې ځکه د دنیا په کاڼو ولي. او ګیله کېږي د خپلو په پښتو کې دا متل دی، ګیله کېږي د خپلو په پښتو کې دا متل دی، ګیله به کوم د چا چې مې اشنا په کاڼو ولي، دا خلق خو مې ځکه د دنیا په کاڼو ولي. نو وی اوباسي مې میرو ته د شیرا د آبادۍ نه، اوباسي مې میرو ته د شیرا د آبادۍ نه، په شان د لیونونو وارخطا په کاڼو ولي، دا خلق خو مې ځکه د دنیا په کاڼو ولي. حاجي اخري د غیرې چې احسانه نوم د مینې ماخله خیر دې د سر غواړه، احسانه نوم د مینې ماخله خیر دې د سر غواړه، که نن شوې ته خطا به د سبا په کاڼو ولي، دا خلق خو مې ځکه په دنیا په کاڼو ولي. ډېر ښکلی احسان صاحب، ډېر ښکلی. ډېر مینوالو، زما درد زما غزل پروګرام کې زه تاسو نه اجازت غواړم تر بل پروګرامه پورې د الله په امان.